جلالاباد ښار کې د کرایې کورونو اوسیدونکو د عدلیې وزارت د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د کرایو کنټرول لپاره یې کمیټه جوړه کړې. له پاکستان هیواد څخه تازه راستون شوی ساحل وای 20 ورځې وړاندې له پاکستان نه کډه راغلی. په خبرهای لومړی خو ورته کور نه پیدا کېده او چې پیدا شو نو کرایه یې ډېره زیاته ده. پیسې مې پساو شوې په زور یې راووسم پاکستان حکومت د نه ذلیله کړی او 4 ورځې مې ګاډی ډک ولاړو دومره پیسې راسره نه وي او نه ځای راسره و چې ما دا کور خالي کړی و پکې دوره یو ورځ ګونګره کې ولاړو بیا مې سبا باندې 4 کامرې ونیولې او کرایه 9000 روپۍ کرایه وه او کورونه نه پیدا کېږي. نوموړی د عدلیې وزارت د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د کورونو کرایو کنټرول لپاره یې کمیټه ټاکلې. عادي وزارت هغونه مې خواسته چې موږ سره تعاون وکړي او موږ سره ډېر مرسته وکړي. د جلالاباد ښار یو بل اوسیدونکی حنیف الله بیا وایي د هم یو کور په کرایه نیولی چې د کور مالک ورڅخه د ټول کال پیشه کې غواړي. نن سبا وخت کې چې کور نیسي د کورونو والا د کرایهګانې ډېرې جګې کړي څوک وسه نه لري چې دومره جګه کرایه کورونه ونیسي. د عدلیې وزارت نه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کورونو کرایه راکمه کړي او دغه غریب خلک دي دغه کورونه نیسي وسې دومره نه رسیږي او موږ ته مننه کوو چې دا پلان یې نیولی په ډېر خوشحالی. په ټوله کې هغوی چې کورونه لري د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دي له بې کوره هیوادوالو سره همکاري وکړي او که چیرې کرایې کمولی نشي نو زیاتوي دې هم نه.